مشرانو علماء کرامو محتسبینو اولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین के साथ से सेमिनार और प्रोग्राम और अल्लाह के उम्मत इस्लामी बखैर और इस्लामी निज़ाम द बक़ा ज़रिया सबब वाक़यान ډېر شکرګزار دی او محترم مسعود صاحب چې څه وویل رضا هدایت او نور فیضو او امید بلال ان شاء الله تعالی جل جلاله به کامل کی او تحول ان شاء الله غدا او الکرام خلاص کرنا امر بالمعروف او نهی عن المنکر یہ اهمیت فضیلت تاسو معلوم دی اتفاق د امت باندې دا واجب دی دا باندې مسایل داسي باندې اختلاف کې واجب کوي چې مستحب او د امر بالمعروف وجوب اتفاقی دی د ټول امت په باندې اتفاق دی دا واجب او امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ټول پیغمبرانو د بیاست مقصد دی هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی دی د بیاست مقصد یې دا دی چې اقامه د معروف او ازاله د منکر وهغه د پیغمبرانو د بیاست مقصد نن تاسو ته حواله دي تاسو به مخ ته وړي الله جل جلاله په دې مقام باندې نازلولي یاست او امر بالمعروف نهی عن المنکر هغه په مځکه کې د اسلامي نظام د تمکین او د الله جل جلاله د نصرت سبب دی اسلامی نظام په حال ته تمکین او قدرت پیدا کړي او پر دشمن باندې نصرت پیدا کړي چې کله په مسلمانانو کې اقامه د امر بالمعروف او ازاله د منکر په هغه صورت کې بیا د مسلمانانو نظام مقابله کوي نو ډېر مهم دی اهمیت یې تاسو علماء کرام ویل دي په خپل هم الحمدلله علماء الله رب العالمین د امر په صيغه راته فرمایي په تاسو کې داسې خلیفه چې امر بالمعروف سره کوي نهي عن المنکر سره کوي او د دې امت د خیریت وجه كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر د خیریت وجه یې په دې کې د تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر نو موږ تاسو به حالت پر خیر یو حالت به د الله جل جلاله په دربار کې قبول یو چې دا شوبه مفاعل شي په قوت کې قدرمنو د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ صاحب الله تعالی جل جلاله د حفاظت وکړي هغه په ډېر جدیت باندې همدغه ادارې ته متوجه دي اوس چې په سفر راکوي د کابل طرف چې راتلم بیا ملاقات سره وشو په ملاقات کې خاص هدایت ورته وګورئ یو مهم هدایت دا و چې تاسو باید دا ادارې ته ډېر متوجه شئ سیمینارونه علماء کرامو تربیه نو دې شامل ته توجه زیاته وه او په دې فکر اراده کې چې باید په دې کابل کې یو تحول راشي باید د اسلامي امارت په اسلامي نظام رنګ په کابل کې ښکاره شي او دا د علماء کرامو د دغه مربوطه ارګان په توسط باندې کېدلی شي نو قدرمنو ستاسو وخت به ډېر نه یو څو مختصرې جملې دا تاسو ته چې کومه ذمهواري په غاړه کې راچول شوې ده کوشش وکړئ چې په ډېر حرص باندې دا کار مخته یوسئ پیغمبري وراثت دی د الله جل جلاله د پیغمبر په شان کې الله پاک فرمایي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم دا پیغمبر په صفات کې الله پاک دا فرمایي عزيز عليه ما عنتم هغه شی چې تاسو په تکلیف کې اچي هغه په پیغمبر علیه السلام باندې ډېر ګران تمامي د خپل امت تکلیف نه خوشيږي حريص عليكم اي حريص على هدايتكم تاسو پر هدایت باندې دا پیغمبر ډېر حریص دی دا ډېر شوق دی چې مسلمانان په هدایت نو کوشش وکړئ چې د خپل کار په ډېر حرص باندې مخته یوسئ په ډېره توجه یې مخته یوسئ
او دوام دا کوشش وکړي چې تاسې دلته خو دغه 20 کاله د اسلامي نظام دشمنانو خپرو ډېر کوشش کړی دی ځکه د هغه منافقانو بچانو د هغو صفت دا دی چې الله پاک یې بیانوي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف دا د هغو صفت دی چې امر په منکر سره کوي نهي د معروف څخه کوي دا 20 کاله داسې چلېدلي دي هغه ناروا قبایح چې الله جل جلاله حرام کړي دي هغه یې د خلکو په ذهنونو کې په مزین شکل راوستلي وزین لهم الشیطان اعمالهم نو اوس چې تاسې دا خلک د دې منکر سره راګرځوئ معروف ته یې رادعوتوئ هغه واقعي منکر د خلکو په ذهن کې منکر راولي او واقعي معروف خلکو ته معروف ثابتوئ دا ډېره پاړې ته اړتیا لري خو چې کله ته د خلکو سره مخ کېږې په اول قدم کې به د هر چا دا فکر وي چې دغه څنګه خلک دي دا څنګه څه راته وایي د ده ذهنیت خو داسې جوړ دی چې دغه بې حجابي هم خیر دی دا ژنه خیل هم خیر دی دا سروز هم خیر دی دا شراب هم خیر دی دا زنا هم خیر دی د دې ظالمانو ذهنیت خو داسې جوړ شوی اوس چې دغه ذهن ته بدلوي دا ډېرې پارې ته اړتیا لري نو قدرمنو علماو کوشش به کوئ نو د الله د رسول صفت دا هم دی چې بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې ډېر مهربان او مشفق دی د الله پیغمبر ځان د یو مشفق مربي په صفت باندې د مسلمانانو ته معرفي کړ داسې انداز دې باید نه وي چې زه د امر بالمعروف مسؤل یم چې د چا اصلاح راولم که چا ډېره خدای ولې وه باید په چپلاکو اصلاح کړم که یو چا بې حجابي کوله باید هلته داسې یو برخورد ورسره وکړم چې جانیان ګرده را باندې خاندي نه داسې د یو مشفق مهربانه پلار استاد په شکل باندې د خلکو سره ګزاره وکړه خلک راجلب کړه الله جل جلاله به ستا په دې اقدام کې بې اثر وي نو ښه په رحمت او په شفقت خلکو ته توجه کول دا هم ستاسې ذمهواري او مسؤلیت او بل دا چې کوم کار مخ ته وړې په هغه کار باندې به ځان پوه کوې ځکه د علماء کرامو قولم دا ده ما الفرض قبل الفرض العلم قبل العمل علم د عمل څخه فرض دی یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله د الله تعالی جل جلاله د الله د رسول تر مخه مزي مطلب دا دی چې د الله او د الله د رسول د هدایاتو مطابق تاسې مخ ته ولاړ امام بخاري صاحب په کتاب العلم کې باب دی باب العلم قبل القول والعمل علم او د عمل د قول تر عمل د مخه علم ضرور دی دا ترجمه الباب دی نو کوشش وکړئ چې څه خلکو ته وایاست په هغه باندې ځانونه پوه کړي هغه شرعي اړخ یې در معلوم وي بیا به انشاءالله په دې وینا کې اثر او کوشش دا وکړئ چې تاسې په ښه اخلاص باندې دا کار مخته یوسئ او چې چاته څه وایاست اول د ځان د اصلاح کوشش وکړئ صالحین جوړ شي بیا به انشاءالله الله جل جلاله ستاسې پر صلاح باندې د مسلمانانو اصلاح مرتبه وکړي او که چیرې داسې خدای وکړه په موږ تاسې خپله کمزوریان دي مشکلات دي بیا خو تر هغه وعید لاندې کېږو تر هغه ملامتیا لاندې کېږو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون کوشش به کوو چې د دغه عتابه څخه ځانونه وساتو او کوشش وکړي قدرمنو علماو اصلاح اخلاص په ځانونو کې پیدا کړي اخلاص په عمل کې چې دی هغه هم ضروري دی که زموږ سره اخلاص وي او په دغه عمل کې الله تعالی ته متوجه زارې ورته وکړو الله جل جلاله پر دغه عمل باندې ستاسې یو ښه اثرات مرتبوي نو دغه څه هدایات دې ملګرو ته په نظر کې دي بل دا دی چې دا ډاډ اطمینان در کوم په ټینګه درته وایم تشریفاتي اړخ نه دی په عمل کې به انشاءالله تاسې ووینئ دا ستاسې چې کومه ذمهواري ده کې په ولسوالۍ کې لري کې په حوزه کې لري کې په ماموریت کې لري ښه په جرأت باندې هر چا ته خبره کوئ زموږ په پوره تعاون درسره یي ځکه ما ته دا ستاسې کار د ولایت په چارو کې ټولو کارو راته مهم دي باور وکړئ دا ایماني خبره ده داسې نه دی چې دا ماسې یو تشریفاتي خبره ده او راغلی هم په دغه نیت باندې کابل ته یم دا مې اراده ده چې الله پاک یو تحول راولي تحول ستاسې په توفیق راځي چې د دغه ادارې د دغه ریاست څومره حمایه زموږ په واسطه یې موږ په هغه اندازه د دې حمایه کوو د هر محتسب د هر رئیس د هر مدیر سره به زموږ پوره حمایه ورسره وي که په ولسوالۍ کې څوک درته خنډ جوړېږي په حوزه کې خنډ درته جوړېږي مازې رابطه وکړئ ډایرکټ به انشاءالله که اصلاح کېدې اصلاح کوو به یې که نه اصلاح کېدې د هغه ځای به لرې کوو نااخلاق موږ پر دې ځای باندې نه پرېږدو زموږ د ټول امارات مقصد همدا دی چې موږ ته اقامه د معروف راسي قدرمنو تاسې لږ فکر وکړئ
دا د اسلامي امارت نظام چې دا اوس په کومو کارو باندې متوجه دي داسې یوه اداره راوښوه چې هغه د امر بالمعروف اداره نه وي. د قضا اداره په ټول نظام کې مهمه اداره ده. خو کار یې څه دی؟ د مظلوم خلاصول د ظالم سره. دا ظالم چې د باندې کې دا څه دي؟ نهي عن المنکر دي که نه؟ دا مظلوم ته چې حق ورسوي دا اقامه د معروف ده که نه ده؟ دا د استخباراتو ریاست چې دا سیاسي مخالفین نیسي دا ګمراهي او بغاوت دی که نه دی؟ د ګمراه مخنیوی څه دی؟ ازاله د منکر ده که نه ده؟ داسې نظام کې یو شعبه نشته چې هغه د اساسي د ادارې څخه خالي. ټول نظام د امر بالمعروف نهي عن المنکر څخه عبارت دی. نو څوک چې د دغه نظام د دغه ادارې حمایه نه کوي هغه زموږ د نظام حمایه نه کوي. هغه سړی به موږ نه په حوزه کې پرېږدو، نه په ولسوالۍ کې پرېږدو، نه په یوه بلې ادارې کې پرېږدو. نو زموږ به انشاءالله پوره در سره تعاون وي. تاسو کوشش وکړئ د دې منکراتو په لرې کېدلو کې. او قدرمنو بله مهمه ده نو کار چې سړی شروع کړي الاهم فلاهم کوم شی چې حق د اولیت لري په هغه باندې باید موږ تاسې اقدام وکړو. اوس چې دلته په افغانستان په مرکز کابل کې کوم منکرات اوج ته رسېدلي دي او د اسلامي امارت د اسلامي نظام رنګ یې کمزوري کړی هغه منکراتو ادارې ته باید حق د اولیت ورکړي. اوس بې حجابي اوج ته رسېدلې ده په کابل کې. د ژیړو خریل اوج ته رسېدلي دي. سال و سروز دې شیانو ته باید دا اداره پوره متوجه شي. د شرابو مخنیوي ته الحمدلله د قومندانۍ مجاهدین متوجه دي، د استخباراتو مجاهدین متوجه دي. همداسې د زناکارانو ته، اختطافګرو ته، غلو ته، هغه عملي امر ته، امر بالمعروف ته هغه ادارات متوجه دي. دغه شیانې چې علم ته اړتیا لري، وینا ته اړتیا لري، دې ته تاسې متوجه شئ. خو دا یو شی درته وایم چې دلته په میلیونونو انسانان موجود دي په کابل کې. دا یوازې په دې څو کسانو باندې د اصلاح ممکنه نه ده. تاسو به کوشش دا وکړئ هر محتسب دی د خپلې مربوطې علاقې علماء کرام په جریان کې واچوي، خپله طرحه او لایحه او ترجمه یې هغو ته ورکړي، هغه یې هم پر منبر باندې دا ستاسې د کار ستاینه وکړي، دا ستاسې د کار تایید دې وکړي، خپلې ذمهواري دې بولي. بې د علماو څخه دا کار ممکن نه دی. نو د علماو حمایه، د علماو اعتماد، د علماو څخه کار اخیستل دا به هم یې په خپله به هم ورته متوجه یاست. موږ هم تاسې در سره فرض کړي لکه ستاسې د دې ادارې یو غړي په شپه او په ورځ دا فرق نه لري. په هر وخت چې موږ راوړو انشاءالله موږ به درسره په حمایه کې یو. الله جل جلاله په کارو کې برکت واچوي.